اوس رونالډو جهان مني، انګریزي د لپاره ویل ګران کار نه دی، خو دوی خپله پرچګیز ژبه ده، په دې کې دوی په عالمي یو سیمینار په ایوارډ کې دوی خپله ژبه وایي، پر دې باندې دوی نه شرمېږي. او ما او تا په ښه انګریزي یا په ښه اردو ویلو باندې ما تا فخر کوو، په خپله ژبه باندې فخر نه کوو. ستا ژبې ته اهمیت په ته ورکوې. پښتون په کروڑونو پښتون دی، ډېره لویه آبادي ده د پښتنو غده، چې فرنچ دونه اهمیت ستا په ژبه یو شلمه برخه هم نه وي د ده آبادي، چې خپلې ژبې ته اهمیت ورکولی شي. ته په کروڑونو په حساب باندې ته خپلې ژبې ته څنګه اهمیت نشې ورکولی؟ زموږ ژبه په ورکېدو ده. موږ ته د تقریر پر ځای باندې داسې عملي اقدامات غواړي له موږه، داسې دی په یو ځای موږ په دې باندې شرمېږو، نیسو ویلی، خپله ژبه نسو ویلی، په خپله ژبه باندې شرمېږو. او بله خواته بیا که په پښتو کې د پنجابي او د انګریزي ټکي څوک استعمال کړي، بیا پر هغې باندې هم پسخند وو. په داسې یو کیفیت کې موږ مبتلا یو. د پښتو ژبې شاعرانو، ادیبانو، استادانو، د میډیا سره تعلق لرونکو وګړو، ستاسو ټولو په اجازه باندې د دې پوهانو ادیبانو په منځ کې خبره کول پر داسې موضوع باندې ګرانه ده، خو تر خپله وسه پورې به کوشش وکړو چې د خپلې ژبې په افادیت باندې او د دې ژبې په ورکېدو کې چې د استعمارګرو کومه برخه ده یا دا ژبه څنګه موږ پر مخ بیولی سو. قدرمنو وروڼو، د نن ورځ تاسو ته زیر صاحب بیان کا چې دا ورځ 21 فروری په پاکستان کې د بنگلا ژبې د غوښتنو لپاره چې بنګالیانو هغه هم لوستونکو کومه مبارزه وکړه، بیا په هغې کوم شهیدان وسو، د هغې پر برکت باندې نن په ټول جهان کې د مورنیو ژبو دا ورځ لمانځل کېږي. او دا ثابته خبره ده چې د پاکستان دا خاوره، د پاکستان دا ملک، دا د مورنیو ژبو دپاره یو قسم موږ دا ویلی سو چې اداره ده یا قید دی یا یو استعمارګر ریاست دی چې هغه په دې کې دا تاریخي ژبې چې پښتو، بلوچي، سندي، سرایکي او دغسې د بنګالانو بنګلا ژبې د ورکولو لپاره پر دوی باندې یو داسې ژبه چې نه تاریخ لري، نه وجود معلوم دی او نه هیڅ قسم د دې ژبې افادیت موږ لیدلی دی. هغه یې پر دې قامونو د فرنګي لخوا چې کوم مسلط شوي وه هغه یې برقراره ساتلې وه. قدرمنو عزیزانو، د قامونو په شناخت کې نظر صاحب څنګه خبره وکړه، یو مهمه ټکی، یو مهمه پلر، یو مهمه شناخت چې کوم دی هغه ستا ژبه ده. که یو انسان وړوند وي، څه نه ویني، ستا هغه کلتوري یا ستا جغرافیه نه ویني، ستا جامه نه ویني، ستا نور د کلتور نقشې نه ویني، که ستا ژبه واوري نو ستا په ژبه باندې هغه تا پېژندلی شي چې دا پښتون دی، دا بلوچ دی، دا سندی دی، دا سرایکی دی، که د هغه سره د دې علم وي. ژبه یوازې د کمیونیکیشن لپاره، د رابطې لپاره نه ده چې ته د یو بل سره رابطه پکې. د ژبې ډېر زیات فایدې ویلی سي، ضرورتونه ویلی سي،
یا په تاریخ کې کوم ژبه وګورو هغه د قومونو د ترقۍ یو ذریعه ګرځېدل ده، هغه د قومونو د یووالي یو ذریعه ګرځېدل ده، هغه د قامي جدوجهد یو ذریعه ګرځېدل ده. ژبه چې جوړه سوه نو اول ځل دا د کمیونیکیشن د رابطې دپاره استعمالېده، بیا دا دغسې د ترقۍ دپاره ژبه استعمال سوه چې په هغه کې لیک لوست شروع سو، په هغه کې خلکو د ترقۍ دپاره دا ژبه استعمالوله او دا شیان یې په ریکارډ باندې راویستلو. نو نن چې موږ د خپلې ژبې ژغورنه غواړو یا پرمختګ یې غواړو، هغه خپل قامي شناخت ساتل موږ غواړو، او چې کم کام خپله ژبه ویره کي د هغه شناخت هم ورکېږي. اوس تاسو وګورئ چې په دې صوبه کې دننه زموږ د پښتنو داسې قبیلې شته چې د هغوی خپله ژبه ویره سوې ده پښتو، نن هغه په بلوڅانو کې شمار دي. ډېرې داسې قبیلې دي چې هغه د پښتنو د موږ نومان څه کوو چې خو هغه نن بلوڅان دي. ډېر داسې دي چې هغه سندیان دي. یو مثال به دا درکمه د ترین پر نامه باندې چې په پنجاب کې څه آباد دي، هغه نن پنجابي ترینان دي یا د اردو سپیکینګ ترینان دي. اوس هغه ترین دی پښتون چې د ده خپله ژبه ویره سوه، دی د ده خپل کام هغه د ده شناخت د ده زلاړی دی نن په پنجابي باندې حساب دی. نو دا زموږ تر مخ د ژبې د ویرېدو او د کام د ختمېدو یو ډېر لوی مثال دی چې زموږ ډېرې قبیلې له موږ نه په دې کې ولاړې. په پاکستان کې یا په دې خطه کې چې نن پښتو د ورکېدو سره مخامخ ده، د هغې ډېر وجوهات شته، تر شا یې ډېر داسې وجوهات دي چې هغه ادیبان پر دې باندې پوهېږي هم، په خبر هم دي چې دلته فرنګۍ چې راغلی د فرنګي په دې خطه کې دی په دې پوهېدی چې زما په دې خطه کې ورځې که هر څو وې که کلونه هر څو زه به یې ورځ ځم، خو د ځان دپاره یو کیله د پرېښولو لپاره او د افغانستان یا د پښتنو د غلام د ساتلو لپاره دوې داسې ژبې دلته استعمال سوې. یوه ژبه چې د هغې یو وجود تاریخ نسته هغه اردو وه، او بله ژبه دلته چې استعمال سوه د مذهب پر نامه باندې هغه عربي ده. د پښتانه په بربادي کې د دې دوو ژبو او بالخصوص د عربي ژبې ډېر لوی لاس دی. تاسو وګورئ چې دلته خبره کېږي چې پښتانه په دې ملک کې 3 ژبې وایي، 3 ژبې زده کوي: پښتو، اردو، انګریزي. خو دا یوه ژبه یې ویره ده چې موږ عربي هم زده کوو. پښتو په دې موږ زده ده چې په کور کې دا ژبه ویل کېږي. د ریاست لخوا موږ ته پښتو نه ده راښودل، ریاست لخوا چې موږ ته کومې ژبې راښول سوي دي هغه ژبه اردو ده، هغه ژبه انګریزي ده او هغه ژبه عربي ده. نو په داسې حالاتو کې چې ته ګرد ستا توجه د پردیو ژبو د زده کولو باندې وي، نو ته به خپله ژبه څه زده کړې، او چې د تا خپله ژبه ورکه سي نو ستا یووالی به څنګه راځي، ته به یو کږې څنګه، په تا کې به قامي احساس څنګه راځي، ته به د خپل تاریخ ځان څنګه خبره، ته به ترقي څنګه کوې. په دې 80 کالو کې نه موږ ښه پښتو زده کړه، نه موږ ښه انګریزي زده کړه، نه موږ ښه اردو زده کړه، او نه موږ ښه عربي زده کړه. اوس یو بچی چې تعلیم یا سکول ته راځي دوی پر کور باندې پښتو وایي،
چې سکول ته راسي دته اردو هم شول کېږي دته انګریزي هم شول کېږي او دلته عربي هم شول کېږي. اوس په دې درو ژبو کې تعلیم کول دا څومره ګران کار دی؟ په هغې سر خلاصول څومره ګران کار دی؟ موږ تر ننه ورځې پورې د تعلیم په هغه خاصو سبجکټو کې موږ په ډېرو شیانو باندې نه پوهېږو ځکه چې هغه زموږ مورنۍ ژبې نه دي او چې ستا مورنۍ ژبه نه وي دا نورې ژبې ما سوای دا تجربه د وسي او سوي هم دي ما سوای د رابطې علاوه ته په بله ژبه کې زده کړه نسې کولی یوازې ستا مورنۍ ژبه ده چې هغه سره ته ولد یې ته یې ویې او په هغه کې ته هم د ساینس او هم نور تعلیمونه چې کوم دي ته په هغې ځان پوهولی سې او په هغې کې پرمختګ کولی سې. په پاکستان کې دوی وایي ورور دا یو کام دی دا یو کام نه دی دلته 4-5 تاریخي کامونه آباد دي د زراو کالو زړې پخوانۍ ژبې لري نو اردو خو زموږ قامي ژبه نه ده د دې خطې ژبه نه ده که بیا د رابطې لپاره کومه ژبه استعمالېږي موږ دا وایو چې بیا انګریزي استعمال که تعلیم په خپلو ژبو کې ورکه او د رابطې دپاره انګریزي استعمال که چې هم دلته استعمالېدلی سي هم په جهان کې استعمالېدلی سي. د اردو څه حیثیت دی په دې ژبو په حساب باندې یو حیثیت هم نشته. د دې وجه دا ده چې پاکستان لکه فرنګۍ هغه ستا قامي شناخت ختمول غواړي هغه چې له تا ژبه یوسي نو له تا به هغه قامي چې کوم ستا احساسات دي جذبات دي قامي یووالی دی هغه به ستا له منځه وړي هغه به ستا تاریخ د دې ژبې له لارې ستا تاریخ له منځه وړي هغه به ستا په زړه کې د قام او د وطن چې کومه مینه ده او د قام د ازادۍ چې کومه جذبه ده هغه ستا له منځه ستا پر دې یوه پښتو ژبه باندې له تا وړي. پښتو یوه ژبه نه پښتو یو احساس دی او چې له تا دا احساس لاړ سي نو بیا ته د استعمارګرو به یو غلام پاته سي. قدرمنو عزیزانو پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ یا ټول پښتانه په کار موږ دا دی چې موږ خپله ژبه پر مخ یوسو. موږ خپله ژبه که موږ ریاست نه لرو هم بنګالیانو هم ریاست نه لرلی خو بنګالیانو د خپل قامي جدوجهد او د خپل قامي ازادي بنیاد د خپلې ژبې پر دغه جدوجهد باندې ایښتی و چې د خپلې ژبې جدوجهد یې شروع کړي د هغه جدوجهد یې یوړی بالاخر بنګال جوړ سو بنګالی آزاد سو. نو که موږ ازادي غواړو که موږ د دې بدبختي ځان ساتل غواړو یا که موږ په دې ملک کې سیالي برابري غواړو د هغې بنیاد به هم ستا د پښتو ژبه وي او دا هیڅ ګران کار نه دی. ژړک صاحب خبره وکړه په کار هم دغسې دی